د مرکزی تنظیم تاجران ظاهر شاه ګروپ د سوري د لاندې نن په مردان کې د کشمیریانو سره د اظهار یکجهتۍ او د بهارت سرماو خلاف د چیمبر هاوس نه تر د کچرې چوک پورې یو احتجاجي ریلی وکړه. څنګه چې نن په ټوله ملک د کشمیر د یووالي لپاره مختلف قسمه ریلی ویستل شولو جلسې منعقد شولې. دغه مرکزی تنظیم تاجران ضلع مردان د پلیټ فارم نه نن د تاسو ګورئ د دونه غټ پر هجومه غټه ریلی چې کوم دا چې کومه سم بده کې 15 زره تاجران د مختلفو بازارونو مارکیټونو راغونډ شو او موږ به اوس ریلی کوو. دا صرف د مقصد لپاره دی چې دنیا ته دا وښیو چې د کشمیر چې کوم زمونږ میندې خویندې دي هغې په دې سخت وخت کې یوازې نه دي او حکومت ته دا وایو چې د ملک بچي چې کوم دي تا سره ولاړ دی په دې کلک او د ټوک موقف هم نه او موږ هغه عالمي قوتونو دا وینا کوو چې کوم خلک د انصاف خبره کوي چې د خدای لپاره نن تاسو په سترګو باندې پټې ولې پرې دي. نن تاسو ته په کشمیر کې هغه ظلم زیاتې بربریت ولې نه ښکاري. تاسو راپاسې او دې حوالې سره چې خپل کردار ادا کړي. د دې ریلی قیادت د تنظیم تاجران صوبائی جنرل سیکرټري ظاهر شاه کوله. تاجر برادرۍ د کشمیر د ازادۍ دپاره نارې وخلې او په لاسونو کې یې بینرې نیولې وې چې پاکستان زنده باد او کشمیر بنېګا پاکستان نارې پرې درج وې. د مردان ډیپټي کمشنر عابد وزیر خان، صوبائی جنرل سیکرٹری ظاہر شاہ، چیئرمین غلام سرور، جنرل سیکرٹری وقار باچا، والد میر اویس خان، حافظ داؤد صاحب زادہ په خپل خطاب کې وی چې کشمیر د پاکستان حصہ ده او هیڅ کله هم دا زمونږ نه څوک نشي بیلولی. عالمي برادرۍ ته غږ وکړو او وی ویل کچری په کشمیریانو ظلم بند نشو نو د پاکستان په کروڑو عوام به د خپل پوځ سره شانه بشانه د هر قسمه قربانۍ ته تیار وي او د کشمیر د ازادۍ پورې به په میدان جنګیږي.